د دنیا مسافره آماده اوسه. د دنیا ژوند د آخرت تلپاتې یو ابدي ژوند لپاره د یو پل حیثیت لري او انسان به د خپلو اعمالو د نتیجې ترلاسه کولو لپاره حتما الله جل جلاله ته ورګرځي او هیڅ داسې څوک او شی نشته چې د دې حساب او کتاب مخه دې ونیسي. د ډېر علم درلودل هم د آدم علیه السلام الله تعالی ته د ورتګ مخه ونه نیوله. که څه هم د الله تعالی خاص ملګری خو بیا هم ابراهیم علیه السلام دا دنیا پرېښود او خپل رب ته ور وګرځېد. د دې کائناتو له خالق سره به مستقیم خبرې کولې، خو هم دومره قربت او نږدېوالي بیا هم موسی علیه السلام ته څه ګټه ونه کړه او دا نړۍ یې پرېښوده. الله تعالی سلیمان علیه السلام ته داسې سلطنت او پادشاهي ورکړې وه چې نه له ده مخکې او نه به هم په راتلونکي کې له چا سره وي. خو چې کله وخت او نیټه پوره شوه نو هر څه ترې پاتې شو او د خپل رب لور ته ور وګرځېد. یوسف علیه السلام ته الله رب العزت د دنیا نیم ښایست ورکړی و، خو چې کله وخت را ورسېد هر څه تمام شو پاتې شو. زموږ د خوږ پیغمبر رسول الله علیه السلام چې کله د رحلت وخت را نږدې شو نو یوه ثانیه هم وړاندې وروسته نه شو او د الله رب العزت دیدار ته ورغی. په دې اوږد سفر کې نه مال او نه شتمني د قارون په درد ولګېده او نه لوی لښکر د نمرود د نجات سبب وګرځېد. د دنیا مسافر انسانه آماده اوسه او مخکې له دې چې ناوخته شي د دې سخت سفر توښه برابره کړه. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.